سلام او درنښت قدرمنو لیدونکو تمه ده چې ټول به روغ جوړ خوښ او خوشحاله اوسئ. ژوند به مو تر دې دمه په نیکمرغۍ او خوښۍ سره راتېر کړی وي. موږ یوې ډېرې لرې پرتې سیمې ته راغلي یو. واقعا ډېره په زړه پورې ښایسته منظره لري. پسرلنۍ شېبې دي او دنګ دنګ غرونه هم په شنو وښو باندې پوښل شوي دي. نو که تاسو هم غواړئ چې د همدې طبیعي او ښایسته منظرې ننداره راسره وکړئ نو همدا ویډیو له موږ سره تر وروستنیو شېبو وګورئ. موږ هڅه کوو دا ښایسته طبیعت چې موږ یې وینو او خوند ورڅخه اخلو تر څو تاسو هم همدا ښایسته طبیعت وګورئ. واقعا چې زموږ او ستاسو هېواد ډېرې په زړه پورې او ډېرې ښایسته سیمې لري. نو که تاسو لاړ شئ مختلفو سیمو ته نو تاسې به بیا وګورئ چې زموږ او ستاسو هېواد څومره ښایستونه، څومره ښکلاګانې او څومره جالبې او په زړه پورې سیمې لري. ډېر زیات لوړ غرونه دي. نو موږ هم تر دې ځایه په څه زحمت باندې راوختلو. نږدې نیم ساعت به کېږي چې موږ په حالت ختلو کې یو د غره طرف ته. نو لا هم هڅه کوو تر څو نور هم پورته وخیژو او همدارنګه د طبیعت له دې ښایسته منظرې څخه خوند واخلو. او بله ډېره جالبه لا دا ده چې په دې غرونو کې د پښیو په نوم هم یو څه شته چې په ځینو سیمو کې به پښې ورته وایي او په ځینو سیمو کې به نور نومونه ورته کاروي. نو واقعا چې ډېر ښه خوند کوي او ډېر کسان دې سیمو ته له ډېرې او ډېر کسان دې سیمې ته له ډېرو لرو ځایونو راځي د دې ترڅنګ چې له دې طبیعي منظرې څخه خوند اخلي. نو پښې مښې پرېمان خوري. نو تاسو به هم خامخا پښې خوړلې وي. نو واقعا چې یوه ډېره جالبه منظره هم لري دا ساحه. نو تاسو به وایاست چې دې ساحې نوم به څه شی وي یا دا کوم ځای ده. نو دا به تاسې خپل نظرونه له موږ سره شریک کړئ. راځو ګورو چې پښې دلته سته او که نسته. کوم چېرته پیدا کړلې نو موږ به هم یو څو پښې راواخلو، وبه یې خورو ځکه چې ډېر سخت ستړي سوي هم یو. نو راځو دغه هم پښې ده شنه سوې ده دلته ډېره ښایسته. نو دا راش کوو او وبه یې خورو چې څنګه خوند کوي.